لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تاریخ خو ایران لغوی منگز ورپسے خدا مرتو خود چی دا پناہ سوا 1000 کلومیٹر مزر مرپسے ہوکو واپس نبی علیہ السلام راغی مدینہ شریفے تا عادت پیدا چی دا سفر نا وکلا واپس راغی لاول با جماعت تنن و دورکات مزبے کو ناغین پس بیا کورتا تا جماعت کی کینا استا چکم منافقانو اغیرال دروغی ہوئے چاوے جنا جوڑم در نللم چاوے سیب خزم نہ جوڑو چاوے جیب بچی بھی نہ جوڑو خو نبی علیہ السلام تا خو پتہ چدا منافقان دی یہ خزے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی وی مالک کرل ری بل چ بس جواب ورکو ز منافقان خو په درو غزان خلاص کی ز بس کو او چې نبی علیہ السلام لاړو او ز بار روتم نو چې ما داسې مدینه منوره کې قتل نو یاره ته خځه ښکارې دی مې چې زه خو خزه نیمه یاره ته ماشومان ښکارېدل مې چې زه خو ماشومم نه یا بوډاګان ښکارېدل ما چې بوډام نه یاره ته داسې معذوره بیماران کنو الله بخیر کی نن مې دا ټول خپلوان جمع شوي دي بیا به خدای خبر جمع کیږي کنه ابل وجلانه ابل مرګري مراره ابن الربيع په دې وجلانه چې هغه یې باغ مې پوښ شوی دی او کذل عالم اور اعظم خدا باغ میں دوڑی دلی زړې جهادونه میکړي دا یو پکې نه سي او کعب ابن مالک وی زه ډیر وزنه زیات مالدار یو رزم نو ډیر مالدار وی دوه می ساتلې و جهاد لا کوئی ناراسته پاتې کړ وی ما وی چې ځکه خیر نبی علیہ السلام روان شینو بس وزم به وسره وی چې هغه روان شو وی مې چې رزم ما خو ساروی تکلری ما خام به پسې وزم لار کې به راوړو وی چې ما خام شو مې چې شپه باوکم او سار به اعلان وکم چې سار شو مې چې ما خو سره خو دوه خانه دي او بس که خیر ما زیګر به پسې وزم وی په دې چل کې را ما ناراستی رااله او چې بیا را ته پته ولګي د نبی علیہ السلام دومره لري تلو چې بیا ورسېدې نشو چې واپس شو د خپل رشتہ دارانو سره مشورې مې کولې چې سو کومس وی غیب راته وی چې خیر دروغ وته وای چې نه جوړوم بیا به توبه وبس امام دی لکه وی چې سبانه جوړوم بیا مې وی چې نبی علیہ السلام ته مې دروغ او یو بانه مې وته وکړه نو نبی علیہ السلام خو به خطا کم په خپل دروغو خو اسنه چې الله خبر کی الله وتعالى وی بیا به سکیږي وی چې څنګه نبی علیہ السلام مبارک راغی نه غرالم جمعات ګټ کې کېناستو منافقان راځي دروغ باندې کوي نبی علیہ السلام ته خزه وی چې درا مخامخ شو مسکی شو خدا سے د خفغان مسکای وکړه وی زور مخامخ شم چې د الله رسوله زما د قسم په الله چې زه سوچه مسلمان منافق نه او د اسلام نه پس مې کفر هم نه دی خو وی دی خورش چې کېناستم وی تا دوه خانه نه ساتلې سیب ساتلې مې بیا وایران لري یاد مې چې سیب ناراسته پاتې کړ زما د قسم په الله چې مال داسې خبرې خدای را کړې دي کنه که دروغ درته ویم اوس به خطا کوم خدای الله نه یریږي رښتیا درته ویم چې بدغه ناراسته پاتې کړم وی ما ته نبی علیہ السلام او فرمایل چې زستا فیصله والله کوي پاسې ده وی تاسو مې وکړه چې زما په شان معاملې بل چا سره شوې ده کنه وی هستاغه دوه مرګري هلال ابن امیہ او مراره ابن الربیع هغه سره دا معاملې شوې وی مې چې دا یوازې نیمه زه خو کمزورې مخو دغه دوه خو راسه د بدر مسلمانان دي لاړم کورته نبی علیہ السلام مبارک اعلان وکړ چې د دریو صحابو سره به هیڅ خبرې نه کوي سلام به پنا چوي د سلام جواب به نه ورکوي خبرې به سره نه کوي خلکو را سره خبرې بند جمعات ته برالمه نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېدم چې سلام به مې واچو نو داسې به مې داغه شونډو مبارک ورته کتل چې جواب راکوي او که نه راکوي او مخ به رانه داسې واړو نو په مانځه به ودرېدم
نو چې په مانځه به ودرېدم نو ما به په مانځه کې ورته داسې پټ پټ کتل چې ما ته ګوري که نه ګوري. نو چې ما به سترګې د نبي علیه السلام طرف داسې ورواړولې نو زر به رانه مخ بل طرف ته کړ او چې سترګې به مې قبلې ته کړې بیا به راته کتل چې چا باندې به سلام مې واچو جواب چا نه راکو. وی تر زوی مې دی ابو قتاده رضی الله عنه وی د هغه کور ته ورغلم وی سلام مې واچو غږ یې ونه وی ما ورته وی چې زه مسلمان نه زما الله او رسول سره مینه نشته وی غږ یې نه کړ. وی بیا مې ورته وی چې زما الله او رسول سره مینه نشته وی بیا غږ ونه وی بیا چې تا ته وایم کنه زما الله او رسول سره مینه نشته وی هغه وی چې مونږ ته څه پته لګي. الله اکبر زما مینه کې هم د الله او رسول سره د خلکو شک دی. وی خپه په دې ومه چې که په دې حالت کې زه وفات شم چې نبی علیه السلام جنازه به مې وکړي او که به ونه کړي او دا مې خفګان و چې اسې نه خدا نه خواسته نبی علیه السلام وفات شي نو بیا خو به تر مرګه پورې ما سره څوک خبرې نه کوي. څه موده چې تېره شوه نبی علیه السلام اعلان وکړه چې دا درې واړو ته اطلاع ورکړي چې ښځو نه هم جدا شي. وی ما له یو کس راغی چې نبی علیه السلام حکم دی چې ښځې نه ځان جدا کړه. وی مې چې طلاق وله ورکړم وی چې نه 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 طلاق به نه ورکوې خو بس ځان تې ساته. وی چې د هغه دوه ملګري مې هغه بوډاګانو د هغوی ښځې لاړې نبي علیه السلام ته چې صاحب تا حکم کړی دی نو زمونږ خاوندان خو بوډاګان دي ځان خدمت نشي کولی نو که مونږ ته پلار کله لاړې شو هسې نه مړه نه شي. وی نبي علیه السلام مبارک وی چې داسې وکړئ خیر دی پلار کله ته مه ځئ د چې او د ډوډۍ بندوبست یې کوئ نور ورسره تعلقات مه ساتئ. وی صاحب هغوی چې په کومه ورځ تا نه تلي دي نو په مسله په جړا ناست دي د خبرو د کولو طاقت یې نشته. وی ما ته ښځې وی چې زه به هم لاړ شم او اجازت به وغواړم وی چې نه زه ځوان یم د ځان خدمت کولی شم د پلار کره ځه. وی بازار کې روان وم د شام یو سړی عیسایي تجارت له راغلی و وی هغه اعلان وکړه چې کعب بن مالک چېرته شته وی ورته زما ګوته چې ونیوله چې هغه دی. وی ما له راغی وی ما ته وی چې دا مې دله د شام د بادشاه یو خط راوړی دی دا والا نجران د بادشاه. وی ما هغه خط راواغېشتو وی په هغې کې لیکلي چې ای کعبه مونږ خبر شوي چې ستاسو آقا په تاسو ډېر ظلمونه شروع کړي دي او زیاتې در باندې شروع کړي دي اس فکر چې ونه کې خفه چې نشې مونږ له راځه مونږ به دې ډېر قدر کوو. وی که دا خط مې وکړت وی اور را باندې بل شو چې یا الله زما ایمان دې ته ورسېد چې ما نه به اوس کافر تمه کوي چې مونږ له راځه. وی خط مې اوشله او تنور کې مې غورځو. رونو دین اندازه ولګوئ زموږ د مسلمانانو او صحابو په دین کلکوالی اندازه ولګوئ او خفګان د چا نه کېږي. که ته وایې چې نبي علیه السلام دا خفګان ته ولې کو خفګان د خپل نه کېږي که د پردي نه کېږي خپل نه چې کوم منافقانو هغوی نه یې خفګان ونه کړو هغې یې پرېښوده ځای او بیا زور هغه بچي له پلار ډېر ورکوي چې کوم زغملی شي. ګورئ نبي علیه السلام ته معلوم و چې دا سونه ده ځکه یې زور ورکو چې دا زغملو والا قوم دی ورېږه لږ زور ورکوم زورونه ورکوم چې دا هم ټیک شي او آینده لپاره بل څوک تر قیامته پورې کم سوچه مسلمان ځان ته وایي چې د الله او د رسول د خبرې مخالفت وکړي. 50 ورځې په دې حالت کې تېرې شوې 50 دن پوره 50 ورځې چې 50 ورځې تېرې شوې دی وی دومره تنګ ومه چې ځمکه را باندې تنګه وه ځمکه فراخه وه په ما تنګه وه. خفه وم چې یا الله نه را سره مسلمان خبرې کوي نه را باندې سلام اچوي نه مې د سلام جواب اخلي زما مسلمانۍ کې د خلکو شک پیدا شو کافر زمانه واپس د کفر تمې کوي او دعوتونه او خطونه را پسې را لیږي. نبی علیه السلام مبارک را سره خبرې نه کوي ګوري راته نه دا به څه کېږي. وایي زیات خفګان مې په دی و چې که دې حالت کې مړ شم جنازه به را باندې وکړي که به ونه کړي او که دې حالت کې نبی علیه السلام وفات شو ټول عمر به څوک را سره خبرې نه کوي. وایي چې 50 ورځې تېرې شوې
نو سار وختي د کوټې په سر ناستو نبی علیہ السلام مبارک تا الله تعالی زمونږ د بخنه او د معافی آیاتونه نازل کړ وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم دا آیاتونه نازل شو چې هغه درې کسان چې هغه د تبوک د غزا نه پاتې شوي دي ریم تنگ شوی دی زمکم په تنگ ده الله قرآن حکیم کې اعلان کوي چې دا ما معاف کړل نبی علیہ السلام سحر وختي روت او صحابو ته دا اعلان وکړي چې هغه درې واړو ته ورشه زیره ولا ورکه الله په قرآن حکیم کې دا غي د معاف اعلان وکړ وی صحابه دومره خوشاله چې وی یو صحابي وی زبر په چت پاسه ناستو مزمه کو الله ته جړل لکه مې وی چې الله ته خو ډېر لوی غیرتی بادشاہ خدای خبر چې زمونږ د توبې تا ته زمونږ څه ضرورت دی زمونږ د ستا مونږ ته څه ضرورت دی زمونږ خو درته حاجت شته خو الله ستا راته حاجت دی نو یا الله چې خدای خبر زمونږ معافي به ته نازله کړي او که نازله به نه کړي وی د مدینې منورې یو غر جبل سلع ورته وایي وی د هغه ځای نه یو اواز به مې واورېد چې ای کعبه مبارک شه ای کعبه زیری مې در باندې وی بس چې دا आवाज مې واورېد وی خوشاله شوم چې ځکه خیري کار وشو وی چې زه څنګه د کوټې نه راکوشم یو صحابي په منډه را روان دی زما کور له چې څنګه راغی ما ته چې مبارک شه ولې ستا متعلق رب العالمین په قرآن حکیم کې د معافی اعلان نازل کړ وی زر مې هغه خپلې دوه جامې دا دوه را سره ډېرې اعلا وي داسې خشته جامې را سره نورې نه وي وی هغه مې زر لرې کړې نورې مې واغوستې او په زیري کې مې هغه دله ورکړې اوس هم دا زیرې چې خلک ورکوي که نه څوک چاته وي زوی دی وشو یا زوی دی راغی او پې خوشحاله شي او په خوشحالۍ کې دا زیرې ورکوي دا ثابت دی ښه دا سنت دی دا صحابه کرامو طریقه ده د په زیرې کې او په خوشحالۍ کې خپلې اغوستې جامې لرې کړې دوه صادر یو لنګ او یو د کمیس په ځای صادر اعلی قیمتي هغې له په زیرې کې ورکړل وی شابه زر راځه نبی علیہ السلام درته په خوشحالۍ کې په استقبال وی جومات ته راله وی چې رالمه د ټولو نه مخکې حضرت ابو طلحه رضی الله عنه را منډه کړې او ما ته را ترغاړه وته او زیری راکړه او خوشخبري راکړه وی قسم دی چې د ابو طلحه هغه را ترغاړه وتېدل وی دا به مې په ژوند کې میر نشي وی چې ورلمه وی نبی علیہ السلام مبارک په محراب کې ناستو او وی مخ یې داسې پړقېده لکه د څوارلسمې د سپومې په شان او وی ما ته خوشخبري راکړه او ما ته وی چې ای کعبه خفه کېږه الله زور درکړ ولې چې تاسو زما د په جهاد کې د تلو د الله او د رسول د حکم تابعداري ونه کړه لیکن الله تعالی د ډېر لوی انعام هم ګورې درکړ د یو صحابي دومره بهترین انداز باندې الله تعالی د توبې د قبولیت او د معافی اعلان په قرآن کې نه دی کړی کوم چې د درو صحابه کرامو وشو ځکه الله په قرآن کې چې د یو چا متعلق اعلان کوي د معافی دا ډېره لویه خبره ده مونږ خو په دې شک یو چې الله به ګناه معاف کړو که معاف هم نه کړي مونږ خو په دې مصیبت کې پراته یو که منځونه کوو که روجې نیسو که سجدې کوو شک هم دی ټیک ده الله نه به تمه کوو خو بیا هم سړی یریږي د شیطان د غلبې نه مونږ یریږو چې الله به معاف کړي که معاف هم نه کړي الله به هم توبه قبوله کړي او که الله به هم توبه قبوله نه کړي او چې د حضرت جبریل علیه السلام په واسطه په قرآن حکیم کې د چا متعلق د توبې د قبلېدو اعلان راشي او د رحم اعلان راشي دنه زیات خوش قسمته بل څه شته ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا سختۍ سره اسانتیا وي تکلیف سره راته وي زمونږ پښتانه وایي بهر کې زما رونو دی څه وایي دی وایي چې نبی علیه السلام دا آیات را باندې ولوسته وایي مې چې د الله رسوله زما د مال او دولت ته وجه نه زه پاتې یم ناراستي را باندې راله زما چې څومره مال دی دا ټول د الله په لار کې وقف وی چې دا څه نه ده پکار ټول مو وقف کوه ځان ته څه دې پرېږده وی ښه د خیبر ځمکه به ځان ته پرېږدم باقي مال چې دی دا الله ته وقف وی ښه نو داسې مه وقف کوه ستا تربوران او رشته داران کمزوري دي په هغې کې تقسیم که هغه بل صحابي راغی هلال ابن امیه وی صاحب زه د خپلو رشته دارانو د وجې نه د جهاد نه پاتې یم ما د نن نه اعلان دی چې د ما رشته دارانو سره تعلقات ختم وی نه خیر دی تعلقات مه ختموه خو داسې کار بیا مه کوه
ابل صحابي راغی مراره ابن الربیع وی دا خپل باغ د وجنه د جهاد نه پاتې شوم زما باغ د الله په نوم خیرات او وقف. حکاب ابن مالک سوی وی مونږ درې واړه رښتیا او بچ کړو که دروغ هم ویلې وی نو نبی علیہ السلام خو بم ظاهر کې خطا کړو ابرانه خوشاله پاتې خو الله بم خپه کړو او چې رښتیا هم اوې یو 50 ورځې تکلیف قراته ملو شو خو قرآن حکیم کې زمون آیتونه نازل شو. نو الصدق ينجي نبی علیہ السلام فرمای رښتیا سړی نجات ورکوي بچ کوي او دروغ سړی بربادوي. د رښتیا او دغه برکتو چې الله قرآن حکیم کې د هغې دپاره اعلان وکړو او که داسې نه وي کړی نو بیا به دی هم د هغه نورو خلکو په صف کې پاتې وو په کومو خلکو چې د نفاق لیبل لګېدلی و. زمارونو رښتیا بهترینه توخره د انسان دپاره او دروغ لوی تاوان دی د انسان دپاره. مونږ خلک دروغ ډېر وایو رښتیا کم وایو او زیات دروغ مونږ وایو څه دپاره دې دپاره وایو چې دا ملګری رانه خفه نه شي که رښتیا وایم دا ملګری به مې خفه شي. خرونو ستاسو نه یو تپوس کوم ملګری خفه کول ښه دي که الله خفه کول ښه دي؟ وایه که نه ملګری کوشش کوه چې ملګری م خفه نه کړي خو که داسې مقرره چې یو خامخا خفه کېږي یا به الله خفه کېږي یا به ملګری خفه کېږي نو چې الله نه خفه نه شي ملګری به خپل کار کوي. مونږ الله خفه کو دروغ وایو بنده خفه کوو نه پام کوئ الله مه خفه کوئ. که ملګری خفه شي یو بني ادم خفه شي خیر دی خو چې لوی الله خفه نه شي. زه پر خپل سیاسي ژوند کې ما نه ډېر خلک خفه وي زه رښتیا وایم څوک راشي د ما دا کار وکړه نو زه یم وروره دروغ چل خو راځي چې ښه سبا راشه بل ورځ راشه او به شي که خیري دا به شي نو یو میاشت پر دوکه دا قدر کړم ستړی به چې په خپله باندې نازي خو الله به خفه کړم. ولې الله خفه کړم؟ صاف په رښتیا خبره کوم دا کار دې کېږي او دا کار دې نه کېږي. نو ظاهر کې خلک یو ورځ نیمه خفه شي وروسته بیا خوشحاله زه وی خو یې نه کړو کنه دروغ قطعا مه وایه لوی الله مه خفه کوئ چې الله دې خوشحاله وساتله بندګانو زړونه الله په قبضه کړي بندګان باندې بیا نه خفه کېږي او چې نه بنده دې خوشحاله کو الله دې خفه کو نو چې الله دې خفه کو نو دنیا کې ظاهر کې د انسان خوشحاله کو خو وروسته دا انسان په خپله به در نه خفه د دروغو وخت خو ډېر لږي د رښتیاو وخت ډېر او د دروغو وخت کمي په دروغ ور سړی پوهېږي. نو دا درې صحابه رښتیاو بچ کړل. د دې واقعې نه مونږ ته دا سبق میلاویږي یو چې د جهاد دپاره د چندې ذکر راشي فورا د جومات دپاره جهاد دپاره مدرسې دپاره مسلمان له پکار چې په شوق باندې پیسه ورکړي. دویم د زړه د اخلاص نه به صدقه او خیرات کې او په نیکۍ کې به یو بل سره مقابله کې. دریم چې کوم د عذاب قومونه دي او هغه کلي دي چې هغه هلاک شوي دي برباد شوي دي د هغې سیر و تفریح له به نه ځي هلته به دمنه کې د هغه ځای اوبه به نڅکې هلته که تېرېږي جړا سره به تېرېږي. څلورم د پیغمبر علیه السلام او د الله په هر کار کې اتباع تابعداري وکړي. دروغونه به ځان ساتي رښتیا به وی او که دنیا کې څه تکلیف او راحت تکلیف دله راشي دا به یقین ساتي چې دا تکلیف عارضي تکلیف دی انشاءالله دې نه پس پر الله تعالی خوشحالي راکوي. لکه د صحابه باندې کوم تکلیف راغی یا څوک چاله مبارکي ورکوي دا هم جایز دي دې نه معلومه شوه یا څوک په مبارکه کې چاله زیری ورکوي دا هم ترې ثابته شوه یا د خوشحالۍ په موقع څوک چاته ورترغاړه وځي دا هم ترې نه ثابته شوه یا عارضي ته ور د دین په بنیاد که څوک چا سره خفګان کوي د دنیا په بنیاد نه د دین په بنیاد عارضي خفګان ته مونځ نه کوې خبرې د سره نه کوم ته روژه نه نیسې خبرې سره نه کوم ته ټي او وي سیارونو پسې ګرځې ناروا پسې ګرځې او خبرې سره نه کوم تعلق د سره بندوم بلکل دا د دې واقعې نه معلومیږي. زمارونو نو کوشش به مونږ دا کوو چې مونږ د شریعت د هر حکم پابندي وکړو. د دنیا ژوند اسم تلو والا ژوند دی د آخرت همیشه ژوند دی د الله نزدېکت دا همیشه ژوند دی. نو الله تعالی دې مونږ د آخرت په خوشحالو باندې خوشحاله کړي او د دنیا د مصیبتونو آفتونو لا مونږ محفوظ وساتي.